چوپان کباب داریم، کرایی داریم، هر چیز که منظره داریم ما به خدمتتان هستیم جان. اول د ځینو ملګرو ته ما د اختر مبارکي نه ورکړې کېدای ځینې ملګري رانه خفایي. دا څنګه کندهاري غاړه نه ده کړې نه د ټوپۍ نو تا په څوک پېژنې چې دا کندهاری دی؟ مقدار دی روشونه غوښتي دي. روشونه مو راغوښتي دي؟ باه چیرې نوشي جان که دی بیادر؟ والا جایتان خالیه کرایي خوردیم نوشي جان نوشي جان برابر پکتیا نه راغلی یو. پکتیا نه راغلی یاستئ؟ فاروق حاجي سره راغلی یو. ښه ډېر چکر مو ووایه. خوږو مینوالو سلامونه ستړي مشي هرکلی ارزومند یم چې ټول روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ. یو ځل بیا درته زه صاحب الله صافی په یو ځانګړي گزارش ځانګړې خپرونه د پغمان په ښکلې دره کې هرکلی ستړي مشي وایم او هیله ورځو مې دا ده چې ټول روغ جوړ خوشحاله صحتمنده او د صحت جامې سره د واسکټه مو په تن وي. ډېر خوښ او خوشحاله یم چې د خوږو دوستانو سره نه داسې یو بنډار ته م راوتي یو دوی سره به م زړه خوال لنډې مرکې کوو ورسره په څنګ کې به نورو هېوادوالو ته هم وخت ورکوو چې هغوی سره هم د اختر په هکله لنډې مصاحبې او مرکې ولرو. کاملا دره در باندې ګورم نن داسې ځایونه به در باندې وینم انشاءالله چې نه به مې لیدلي نایابه به وي. نو د حاجي صاحب سره ملتیا کوو مخکې ځو د درې په طرف باندې د دوی سره بیا زړه خوال او لنډه مرکه مخکې کوم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړي او احساس د ستومانۍ ونه کوي. ستړي مشئ خوش آمدئ ویلکم خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو د پغمان په دره کې سیخ کباب والا سره نه پوهېږم نور به هم څه پخوي داسې نه سیخان هم ډېر تېره وي. سلام علیکم برادر. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم سلامت. خوش آمدی با یوتیوب چنل ما هم خوش آمدیم با پغمان. خوش آمده پیش ما مهمانای ما هسته ما براتون مهمان نوازی میکنیم هر وقت که آمدیم ما به خدمتت هستیم. تشکر. ما بسیار هر چیزا داریم برای کل جای گرم داریم و جای سر داریم بسیار جای بالا جالا داریم چوپان کباب داریم کرایی داریم هر چیز که منظره داریم ما به خدمتتان هستیم جان. تشکر. چشم درد نکنه دستت هم چنان به درد نشوه. چطور است مردم زیاد میآید نمی عوام سرد است؟ والا مردم خو اگر سرد هم است از خاطر مستردی از بسیار زیاد خوش دارن و میآیند و خصوصا قنداری های ما شما بسیار زیاد میآید قندار شود قندار زیاد گرم باشه و کل از کابل در پیش ما میآیند نمیجا شوا میپایند و روزا میپایند نمیجا امنیتش بسیار آزاد امنیت است و قماندانی امنیت ولسوالی پغمان بسیار شب و روز کل به امنیت میگرده بسیار خدمات های بسیار کلان میکنه هر شب از ما پرسان میکنه که چی مشکل داره و چی داره ما فعلا مشکل چیز نداریم بسیار خوش هستیم بسیار زیاد خوش هستیم. تشکر. با امید همین تو خوشی نیکبختی و خوشحالی کدام نوع گوشت مردم زیاد دوست داره که فرمایش میده به شما؟ حال فعلا همی کرایی است و زیادتر قنداری ها که چوپان کباب میخورن و مردم جلال آباد زیادتر همی کرایی میخورن کرایی میخورن و ما کرایی شاگردای بسیار بالا داریم و آشپزای شینواری هست و بسیار خدمت‌های بالا برشان میکنیم. بیننده ما اکثر در خارج است بیرون از کشور است با اونا چی پیام داری در مورد زیبایی‌های پغمان؟ باز و پیام ما همی است که سلام‌های ما را زیاد تقدیم میکنیم برای هر کدامشان بر چیزی که مسافرای ما است و چیزی که در مملکت‌های ما است مشکل برشان نداریم و زیبایی ما از این خاطر است
مشکلات خو یک ذره مشکلات از اقتصادی ما از دیگه، از این خاطر برایشان یگان تشکری میکنم. دیگه چیز مشکل ما نداریم جان. خوش باشی، زنده باشی. تشکر، سلامت باشی. شما مهربان هستید. هر چه خاطر سلامت باشید. خوګولیدن کو د خپل لاسونو برکت به په اخر کې بیا موږ ډوډۍ هم نوشي جان کوو، هم دلته غرمه مونږ هم دلته د خیره او بس په شکل د اشکالو به د دوستانو سره لنډې مرکې او زړخوالي کوو. ارزومند یم چې ملتیا مې وکړئ. تشکر بیا. بیننده‌های نازنین، شور و مشهور یاوام از جوانان ماشاءالله فوق‌العاده. خب باباش تفهم میگی؟ عادت تلفن امرای برادرای ما مصاحبه کوتاه میکنیم نشه که پروگرام ولگی نشوا. هیچ گپ نیست ان شاء الله. دل جمع باشه، کل محکم است. بخیر باشه، زم خوش آمدید. سلامت زنده باشی. سلام به خودت بیننده عزیز. برادر پغمان آمدیم، همراه دوستا چکر آمدیم، بسیار خوش گذشت. خودم مردی نکردی ببینیم در خوش باشی. عبدالخالق جان هستیم از ولایت میدان رک. خودم از ولسوالی جلیل در کابل زندگی میکنیم. با طبیعت شکر آمدیم. همراه دوستا آمدی؟ جای خالی. بخیر باشی، خوش آمدی برادر شما. بخیر باشی. سلام علیکم. یک سلام عرض ادب به بیننده های عزیز و حاضرین در اینجا. فامیل کیهان هستم از ولایت میدان وردک ولسوالی جلیل. همه با طبیعت طرف در پغمان آمدیم. خوش آمدی عزیزم. امرای رفیقان دیوالا به چکر آمدی. امرای بچهای خاله، بچهای مامان اینجا با طبیعت. اوه ماشاءالله، بچه خاله، بچه همه شما خوش آمدید. باشه باشه. خوش باشید. سلام گرم بخیرتون و خبر بیننده های تشکر. پول زیاد شور ندی که نشه که بیادر. نه ان شاء الله چیز نمیشه. چی خاطره خوب داشتی عزیز؟ سیاست ما تش خاطره خوب داریم دیگه. کیف کردین دیگه. ناشی جان شما، ناشی جان شما. خب پیش میرم تو. برو باجا. خب بریم دیگه همین تو بالا میریم. زړه سره نږدې خوږ لیدونکو دوستانو سره لنډې مرکې زړخوالې او مرکې کوو. ښکلې منظره، ښایسته روانې اوبه، د پغمان دره او کمکی اختر، ښایسته او ګلالي ځوانان، د پسه غوښې او مېلمه نوازیانې. پروګرام ولګیا نه شي، زه به لږ مخکې لاړ شم، دا ګوره داسې بیخي خورېږي. خو په هر صورت د کندهار خلکو ښه راغلاست ښکلې د پغمان درې ته. اندازتاً چې ګورو کندهار نسبت د کابل لږ ګرم دی او بس غوښې دي، غوښې هغه هم د پغمان په دره کې یو دوستان دي او نوشي جان کوي به. ستړي مه شئ کاري صاحب. خیر اوسه، ته ستړی مه شې. څنګه یې ښه یې؟ ژوند زندګي شکر الحمدلله. ملګري دوستان دې څنګه دي؟ بیخي د الله اختر دې څنګه و؟ اختر الحمدلله. ښکلی واسکټ، کندهارۍ ټوپۍ او ښایسته ډېر یې لکه ټیپ ټاپ کې راغلی باور وکړه چې وایا اوس خو انشاءالله تعالی اختر دی که نه؟ اختر دی. نور دې د کندهارۍ کالي دې نه وکړي ځان ته؟ کړی مې دي خو اوس مې فلحاله نه دي اغوستي. اوس به زموږ لیدونکو سره ځان معرفي کړي نو. زما نوم حمیدالله دی، د کندهار ولایت یم، ولسوالي ارغستان، استوګنې ځای مې سپین بولدک. سپین بولدک د پاکستان سره مرزه دی فکر کوم. څنګه راغلی وې یاره پغمان ته؟ بس نو د اختر ولو نو چټۍ او میلې دي نو یا ساعت تېر که؟ داسې ساعت مې تېر شوی دی. بیا په دغه پغمان په دره کې بیا نو بیخي زیات. دا د تره زوی دی؟ نه دا مې د تره زوی کرم ولسوالۍ نه راغلی. دا خو فعلا اوس په بدخاک چرایي کې د بیبلا ځاځي پارک سره. ډېره ښه ده حاجي صاحب. هرکله تاسو ته وایو دلته اوسېږې بیرون اوسېږې له کومه ځایه راغلی؟ یم خو سعودي عرب کې مدینه منوره کې یم او بل د ځینو ملګرو ته ما د اختر مبارکي هم نه ده ورکړې. کېدای شي ځینې ملګري رانه خفه وي. زموږ د چینل له طریقه ته کولی شي حاجي صاحب. که سعودي کې که په دوبۍ کې مثال آیات الله د حوالې ته مې ورونه دي، نوروز دولت د رؤوف، خالد، محمد زمان، د نور ملګري یاران دوستان څوک خفه وي چا سره مې هغه نه کړی اختر مبارکي. اوس بیا ورته یم نن یم اختر شپږمه ده که اوومه ورځ ده بیا اختر شامل دی؟ نه الحمدلله و. خوشحاله اوسئ حاجي صاحب، قدرمن چې حاجي صاحب سره موږ ډېر همراهي کوو په خاطر د دې چې نن موږ د حاجي صاحب سره راغلي وو د کابل د ښار نه.
یا ورزو دی ورور سره مرکه کوو بیا نور ورزو مخ په ټولو دوستانو سلام کاري صاحب ستړي مه شئ ستړي مه شئ څنګه یې ښه په خیر یې ژوند زندګي څنګه ده خیر و خیرات شکر دې ته ښه ماشاءالله دې وینم تیګاړه ولاندې تینون به نه اخلم ټول دغه دی کندهار دی او ټول کندهار یا ګرانه وروره اختر څنګه و اختر شکر الحمدلله ښه و تا څنګه کندهاري غاړه نه ده کړې نه دې ټوپۍ نو تا به څوک څه وپېژنې چې دا کندهاری دی نو خدای دې خبره ده نه دې مې در اوسه لا اغوستې وه د جیب پیسې مبارک پسې واغوم څه مو نوشي جان کړو روشونه غوښې وې روشونه مو راغوښتي دي با د کندهار کې هم روش رواج دی او ګز مې د کندهاریانو هغه روش رواج دی یا او د هغې مینه پې دلته ماتوئ نو هو د هغه مینه بس د لیپه ماته نوشي جان زموږ لیدونکو سره به ځان هم وروپېژنې او اختر مبارکي به م ورکوې او انشاءالله تعالی ورسره وګورو دا خدای دې خوشحاله لره ژوندی اوسې دا بل ملګری هم راته داسې په شونډو کې مسکا مسکا ښکاري پرېږده چې دا مسکا په خندا بدله کړو سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام څنګه یې شی بخیر ژوند زندګي څنګه ده الحمدلله ته شی بخیر په خیر اوس ته هم داسې نه پرېږدم ته به موږ ته یو ډالۍ کې شعر وایې غزل وایې ټپه وایې سندره به نه وایم ټوکه ټکاله ښه خاطره نوم دې ګرانه نوم مې رحمت الله رحمت الله نور د پاسه نه چې راوري کې دی رحمت نور دی پوزې له راوستي خفه نه شې زه لږ شوخي کوم دوستانو سره رحمت الله جانه ته د کوم ولایت یې زه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ بس ښکلي پغمان ده بخیر راغلی خیر په نصیب ته هم روش نوشي جان کوي نوشي جان نو یوه دانه سپکه ټوکه درته کوم بیا مو دوه خو راته وکړه وی خدای دې پتنګه کوڅه راکړه چې ته شرمېږې لاس به زه در واچوم خدای دې پغمان دره کې په ګوتو راکړه چې رحمت د پاسه راورېږي رحمت الله سره د مصاحبه روانې خیر قدرمن شي رحمت الله بل څوک شته تر وړاندې شکر حاجي صاحب الله دې ونازوه سلام علیکم وعلیکم السلام ما مخکې ویلې مالتي ګاړه ولاندې ته کندهار دی ټول کابل کندهار نیولی دی وروره کندهار خلک ډېر د میلې شوقیان دي میلې او د منظرې شوقیان هلته میلې او د منظرې ځایونه نشته ستا کوټه دي ډېر ښه ښه ځایونه شته یا نوم دې راته ونه ښوده که نه نوم مې جان محمد دی نوم دې جان محمد دی او له کندهاره راغلی ښکلي کابل ته چکر نه دې خوند واخیسته ډېر خوند مو واخیست ډېر د کابل او کندهار تر منځ ډېر ولایتونه دي کوم ښایسته ولایت دې ولیده اوس زابل یاد نه کې ګوره ټوله دښته ده یا کابل کې خو نو دا پغمان ښه ځای دی دورې ولاړلو بغلان ته بغلان ښه ځای و نوشي جان شمال طرف ته دې چکر ووهلو سالنګ څنګه و سالنګ ولا تکلیف و لارې خرابه وه راکوزه نو بیا ولاړو کندوز ته کندوز هم ښه ځای و شیرخان ته ولاړو تا موږ ناغه کوو تا موږ جریمه کوو داسې ځان ځان ته چکرې دې ولې دي حاجي صاحب دلته ناغې و جرمې بیخي ډېرې دي دا څه وایې اوس ما ته مه وایه چې ما بل چاته د اخترې دي ورکړی دی موږ د اخترې دي به هم پرې کوي دلته جرمانیې بیخي زیاتې چې دا درېیم څلورم ځای دی موږ په جرمانیې کې راځو ترافیکو خو چېرته پرچه نه وه درکړې بیا موږ څه دغه ته نغمې او دغه جرمانیې ته حاضر یو خدای دې تا ژوندی لري حاجي صاحب قدرمن شي دوستان حاجي صاحب وایي چې زه ستا جرمانۍ ته ورسره په څنګ کې د اختر دي ته تیار یم وګورم چې کم جب کې دی ایښي دی حاجي صاحب اوس سکرتر راونه غواړي چې ودرې سکرتر پیسې درکړي لوړ ناست دی والله ښه سکرتر خو هم ساتلی دی تاسې په پښو ګرځئ هغه لوړ ناست دی موږ یې راواستولو خدای باندې راسي اشاره به څوک چې راسي خوشحاله اوسئ قاري صاحب ته هم ستړی مه شئ خیر اوسه څنګه د ژوند زندګي بیخي شکر دی الحمدلله وایي د ده څخه یې دي والا هغه وایي یا سکرتر وغه دی وینې په اکلکین کې ګورې لوړ زه در کومه تاسې مسافر هستئ زه یې دي در کومه ښه مړۍ ډوډۍ هم در کومه څنګه د ژوند زندګي ملګري دوستان څنګه دي ما ویل که ډالر راوباسي مړه د ټلیفون راویسته زنګ راغلی ما داسې کته وکتلې چې ودرېږه څه کېږي ډالر نشته زنګ خدای دې خوشحاله آباد لره ژوندی اوسئ ډېره مننه قدرمن شئ دوستانو خوشحاله اوسئ بیننده‌های نازنین خوش آمدید به امیدی که خسته نشده باشید ښکلې دره ښایسته موسم رومانتیک موسم او ورسره په څنګ کې د پغمان د درې ښکلی سیند ولي جان به کوشش وکړي چې ځینې شاټونه کلیپونه راوالي د سیند او تاسو ته د چا خبره ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړي ورور سره به یو لنډه مرکه وکړم
تاسو به راسره د پغمان د درې ښکلي کلیپونه وګورئ او بعد له هغې نه به بیا هم خپرونه دوام لري. سلام برادر، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش باشید. خوب هستی برادر؟ خیریتی؟ زنده باشی، بخیر باشی. خودم معرفی کو برادر به بیننده ما. نامم جان عباس از ولایت میدان وردک ولسوالی جلریز. امروز همراه بچه‌ها اندیولا دوستا خواستم که یک پغمان بیم شکر بزنیم. آمدیم دیگه ساعت ما تیر شد، نانم خوردیم، چایم خوردیم. نوشی جان چی را نوشی جان کدی برادر؟ والا جایتان خالیه، کرایی خوردیم یک بچه‌ها بودیم. نوشی جان کرایی گوشت گوسفند بود، گوساله بود، مرغ نه بود؟ گوشت گوساله بود. خدا را کاکنادر همینجا دائم مامو هست. فرمایش میتیم خوب تایید جور میکنه میخوریم. خوب من فوق‌العاده دیگه نوشی جان کردی. امرای دوستا آمده بودی؟ دوستا بچه‌ها. به شکت والا به شک. خب چطور بودید؟ والا شکر بخیر گذشت. دید خوب و خوش داشتیم. وطنم رفتیم چکر زدیم، همینجا هم خانه قوم و خویش و دوستا رفتیم ساعت ما تیر شد. بین ایدها ایدهای گذشته و این کدام فرقی خاص داره؟ والا نه برای ما خود چیز فرق نمیکنه. همو ایدار امید بود. اگر مثلا دولت بوده یا آل امارات است چیز فرق نمیکنه. ما خوش هستیم. خوش باش عزیزم. بخیر. تشکر. با امید موفقیت. زنده باش. خوګو زړه ته رانږدې لیدونکو موږ هم د غرمې د ډوډۍ لپاره همدلته په درې پغمان کې دغه د شینواري هوټل دی او فکر کوم شیرخان شینواري هوټل نو د دوست ته بس د غوښې فرمایش هم ورکړو دغه دی اوس له خیره سره زموږ لپاره هم غوښه میده کوي. سلام وروره ستړی مه شئ. چی حال داری برادر صاحب؟ خوب است؟ خوب هستم شکر فضل خدا بخیر باشی برادر. نگویی که برادر نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ اسم شما برادر؟ احمد میا. احمد میا. مصروفی چی کاروبار؟ قصابی هستیم دیگه. قصابی هستم. بله. مشتری چه کار هستن؟ مشتری خود 100% از ما راضی است. هیچ کدام مشتری نیست که شکایت کرده باشه. هر کی شکایت میکنه برادر و دیگه شکایتش میپذیریم برادر، در اسلام میکنیم. بخیر باشید. این از شهر کابل یک نفر برای ما آدرس داده بود که برادر این طرف که رفتین چی نام داره شیرخان شینواری را پرسان کنین. میگه خوب فوق‌العاده کاری میتونی تو است؟ بله چرا نه. توکل به خدا امروز ما آزمایش میکنیم. خب گوشت چی هست که برای ما انتخاب کردی؟ گوشت براز دیگه. گوشت براز. بله صاحب. گوشتش هم تو نازک فوق‌العاده. بله بله صاحب. تشکر برادر. بخیر باشی برادر. زنده باشی. از مهمان نوازی شما تشکر. زنده باشی. بخیر باشی. د شیرخان شینواری د کړی او چوپان کباب او سیخ کباب او روش زه خو ډېره بلدتیا د دې شیانو په نوم کې نه لرم. په دوستانو دغه دیګي بخار چې ګورئ زموږ لپاره له خیره بس یو 3.5 کیلو باندې کړی دی. خوند به مو ګورو حقیقتونه باندې به سر خو که چېرته یې مزه وه صفت به کوو که مزه نه وه که نه بیا درته وایم چې را نه شئ او که چېرته مزه وه بیا وایم چې راشئ. سمه ده خوږو لیدونکو نو بس تر هغې به منتظره شو چې تر څو دا پخه شي او راوړي ټول مسایل تاسو سره شریکول غواړم.
خوږو مینهوالو زړه ته رانږدې هېوادوالو بس اختر دی او فوقالعاده علي غوښه پخ کړې ده او یو واره بیا توام هم وګورو داسې نه چې د انتقاد لاندې راشو چې څنګه ده ښه پخه شوې نه ده پخه شوې دوستان هم را سره ملتیا کوي او په دې خپرونه کې په دې بنډار کې دوی هم موږ سره شامل دي بالخصوص حاجي صاحب او حاجي صاحب فاروق نو همدومره کفایت کوي موږ به ورشو یو توام او ذایقه به وګورو بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله ښه پخه شوې بیخي فوقالعاده دي دوستانو تاسو هم کولی شئ درې پغمان ته راشئ دوستانو سره او اختر د اختر هسې یو بهانه ده نو خوند او لذت د درې پغمان د ښو خوړو نه واخلئ خپرونه مو دوام لري او ځینې دوستانو سره که لنډې مرکې مو وکړې ومو کړې که نه دره در باندې ګورم ملتیا مې وکړئ
زړه ته رانږدې خوږو مینهوالو خوږو لیدونکو درې پغمان باراني موسم پاسه نه باران هم راورېږي پکې واورې هم په یو بازي منطقو پرتې دي ولی جان به کلیپونه تاسو ته ښودلي دي وبه هم ښایي انشاءالله خاص موږ سره دوستانو ملتیا کوله په دې لاره باندې د کابل را روانو تقریبا ډېر څو کیلومتره لاره هم سره طی کړله دو سره لنډه زړه خواله کوو او ځان به در وپېژني سلام ورو ستړي مه شئ وعلیکم السلام فیصل یم فیصل جانه ستړی مه شئ په خیر راغلی اختر څنګه وو له کومه ځایه راغلی وې ماشاءالله دی بیخي برابر پکتیا نه راغلی وو پکتیا نه راغلی یاستئ فاروق حاجي سره راغلی وو ښه ډېر چکر مو ووایه په کابل ښار کې او ډېر ساعت مو تېر شو نوشي جان مو شه نوشي جان اختر خوندور وو څنګه و د پکتیا اختر څنګه وو پکتیا اختر هم ښه خوندور وو خو دلته چې راغلو دا منظره کې وګرځېدلو دا متفاوت دی نو نسبت ډېر خوند یې وکړه خوند یې وکړه نو هلته چې لاړ شي بیا به د دوستانو سره دا خاطرې شریکوي له هغې ځای دې څه خاطرې راوړې ځان سره یار هغه ځای نه هم داسې خاص خاطره نه ده راوړې تېرې کنډو کې واورې نه وي هلته وه چې دومره واوره نه وه داسې یو اندازه وه خوشحاله اوسئ فیصل جانه ډېره مننه زړه ته رانږدې و خوږو لیدونکو زموږ د نن ورځې ځانګړې ګزارش او خپرونه د پغمان په دره کې وه دوستانو سره له کابل راغلي وو او دوستان مې له پکتیا راپېښه کړې وه سید کرم ولسوالۍ د عاجز کرم کندرخېل کلینیک ډېره مننه عاجز صاحب خوشحاله تاسو نه مننه یو جان مننه خوشحاله اوسئ ټولو دوستانو اورېدونکو لیدونکو ټولو نه مننه کوم چې مقصد موږ برنامه ګوري خوشحاله اوسئ قدرمن شئ ډېره مننه تر بل دغسې ځانګړي ګزارش او خپرونې چې زه صحیب الله صافی سره د قدرمن ټیمو په جمع د دوستانو له تاسې اجازت غواړو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تاسې په لوی بخونکي خدای سپارم هره ورځ مو اختر او اختر مو بختور السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته